د نړیوال جام سوپر 8 پړاو ته د افغان لوبډلې ورتګ او د افغانانو غبرګونونه. وایي د نمبر 1 لوبډلې دعواداران د نورو ګټلو او بایللو ته دعاوې کوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بهترین ځلېدو په دوام نن د 2 ویکټو په توپیر PNG ته هم ماتې ورکړه چې دې سره مستقیم سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړه چې هلته به د هند، استرالیا او بنګلادیش سره لوبې وکړي. جنرال مبین لیکلي هغوی چې کرکټ کې هم ځانونه یې نمبر 1 ګڼلو اوس د تل په څیر دعاګانو او دې ته ناست دي چې ایرلند امریکا ته ماتې ورکړي ترڅو دوی سوپر 8 پړاو ته ورسېږي. خو فکر نه کوم که دا ارمان یې پوره شي. زموږ اتلانو خو په خپل مټ سره دوهم پړاو ته ورسېدل. سامي یوسفزي لیکلي پاکستان د نړیوال جام چمتووالي لپاره له نیوزیلند، ایرلند او انګلند سره سریزونه وکړل. اوس دا 4 واړه لوبډلې خطر کې دي او کور ته به ځي. خو بلخوا بیا افغان لوبډله له کوم سترې چمتووالي پرته هم دوهم راوند ته ووتله. جعفر هاند لیکلي ټول وطن ته د مبارکی. افغانستان د کرکټ د روان نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو یعنی سوپر 8 مرحلې ته ووت. افغانستان له پاپوا نیو ګیني سره لوبې کې د لومړۍ توپ اچونې پریکړه شاید په دې هدف هم کړې وي چې خپل توپ اچونکي پوره وازموي او د هدف ترلاسه کولو کې هم خپله وړتیا لا ښه وویني. بده تجربه نه وه مګر په داسې پیچونو کې له قوي لوبډلو سره داسې تجربه کول بدې پایلې لرلی شي. نوین الحق ته د په نړیوال شلاوریزو لوبو کې 50 وکټې مبارک وي. فضل حق فاروقي 3 لوبغاړي آوټ کړل او د لوبې غوره لوبغاړی شو. ما فکر نه کاوه چې دومره ښه انګلیسي به ووایي. ډېر ښه روان او عام فهمه وغږېده. آفرین. یو شمېر پاکستانیانو بیا خپلې لوبډلې ته پیغور ورکړل چې افغان لوبډله په کمه موده کې وکولی شو چې نړیوال کرکټ کې ځای پیدا کړي. خو پاکستاني لوبډلې تل په دعاګانو او د یو بل د بایللو هیلې کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.